جناب آقای زازی، در نخست من میخوام این پرسان بکنم کشورهای همسایه با اخراج مهاجرین افغان به افغانستان آیا در پی به نوع فشار سیاسی اقتصادی و امنیتی علیه افغانستان هستند؟ بالکل څومره مهاجرین په څومره بدزشتی سره، بدرفتاری سره، بدگفتاری سره. این کشورهای همسایه افغانستان چه تعهدات نسبت به حقوق بین الملل و حقوق بشری دارند و دوی ټول د ملل متحد د فرمونو تابع دي. که چېرته خبره د اسلام وي، د دین وي، د مقدساتو وي یا د همسایه‌توب وي، د همسایه‌ګري وي، خو هغه زه هېڅ څه پکې نه وینم چې زه وایم چې ما سره ایران کاشکې اسلامي روند خپل کړی وی یا ما سره پاکستان کاشکې اسلامي رفتار کړی وی. در روزهایی که صدها هزار مهاجرین افغان ما در کشورهای همسایه افغانستان مصروف کار زندگی بودند، به صورت ناگهانی به خطر اخراج مواجه شدند. این مسئله سوالهای بیشماری را با وجود آورده، از جمله از پیامدهای اقتصادی و سیاسی گرفته برای افغانستان تا حسن همجواری کشورها علیه افغانستان و تبعیت از قوانین حقوق بشری. در این برنامه و برای پرسش بیشتر مهمان ما آقای ادریس محمدی زازی، استاد دانشگاه و همچنان تحلیلگر مسائل سیاسی را با خود داریم. جناب استاد بسیار زیاد خوش آمدید به برنامه. من کومه ازم خپل وار سره سلامونه نه کېږي سلطان صاحب تاسو ته او د کین میډیا ټول درنو لیدونکو او اوریدونکو وړاندې کوم. جناب آقای زازی، در نخست من میخوام این پرسان بکنم کشورهای همسایه با اخراج مهاجرین افغان به افغانستان آیا در پی به نوع فشار سیاسی اقتصادی و امنیتی علیه افغانستان هستند؟ بالکل پاکستان او ایران په دې اواخرو کې چې څومره مهاجرین په څومره بدزشتۍ سره، بدرفتاری سره، بدگفتاری سره له خپلې خاورې څخه راوشړل او هغه هم په داسې حالاتو کې چې افغانستان نظام یا حکومت نوي ګامونه سره اخلي او کوشش د دې کوي چې تر څو په پښو سره ودرېږي، نړیوالو سره ارتباطات پیدا کړي، هغه تحریمونه لرې کړي، تحول نقطې سره وصل کړي، نړۍ سره هغه مدغم شي او نړۍ ته قناعت ورکړي. په داسې اساسو شرایطو کې د داسې یو نوې دندې ورسپارل چې هغه د مهاجرینو روند مدیریت کول دي، د مهاجرینو مدغم کول دي، د مهاجرینو منل دي، د مهاجرینو لپاره کاري فرصتونه برابرول دي، د مهاجرینو لپاره خوراک، پوشاک، څښاک، مسکن آماده کول دي. دا طبعا د پاکستان او د ایران له لورې یو نوع سیاسي او اقتصادي فشار ده پر حکومت باندې، یو نوع تر تحریمونو په شکل د اشکالو باندې راوستل د اسلامي امارت چې د همسایګانو لخوا نه هر وخت داسې یو څه شوي چې تر څو حکومتونه کمزوري کړي، نظام کمزوری کړي او د ملت او حکومت ترمنځ فاصلې ایجاد شي. د دې بل ستر ثبوت به دا وي چې تقریبا دغه څو ورځو کې د ملل متحد څخه یو ریپورت نشر شولو چې هغوی پکې دا وښودل چې د ایران څخه راستنېدونکو کډوالو سره د حکومت چلند نامناسب ده، دوی ویرول کیږي، دوی ته زشت الفاظ کارول کیږي. خو دا زه په یقینا ډول باندې وایم، زه دا په ډاګه وایم چې په دې څلورو کلونو کې د مهاجرینو کوم ښراغلاستو شولو، د مهاجرینو کوم مدیریت شولو، د مهاجرینو لپاره کوم هغه فرصتونه په لار باندې واچول شول او د مهاجرینو لپاره چې کوم امکاناتو پر لار باندې واچول، زه هغه په دې نږدې لسیزو کې بې مثاله بولم، ځکه چې دغه روند څخه تقریبا اکثر افغانانو لیدنه وکړه، کتنه وکړه، سیاسي شنونکي ورغلل، خیره بنسټونه ورغلل، مدني فعالان ورغلل، اکثر نور ځوانان ورغلل چې لکه بدخشان څخه و، که د مزار څخه و، که د پکتیا څخه و، که د لغمان څخه و، که هغه اسلام قلعه ته تګ و، که هغه تورخم ته تګ و، که هغه سپین بولدک ته تګ و، که هر ځای کې د مهاجرینو د راتګ امکانات و، افغانانو له هر کونج څخه ځان رسوله صرف حکومت نه و. او بیا د دې شاهدان هم دي، میډیا اوس هم له دغه اسنادونو، له دغه ویډیو او دغه عکسونو څخه ډک دی چې پخوانی وزیر صاحب مرحوم خلیل صاحب هم تقریبا اکثره خیمو ته په خوله تللو، هلته به د هغوی د مشکلاتو، هغوی د غوښتنو، هغوی د پوښتنو، هغوی د سپارښتنو، هغوی د مشکلاتو پوښتنه په خپله سره کوله. دمګړی چې مولوي صاحب عبدالکبیر د دغه وزارت سرپرست ده، موږ تاسې شاهدان یو چې ورته هغه کارونه یا هغه مدیریت
په سمه توګه روان دی، کمی کاستې پکې نه راغلی. یعنې دا هم د نړیوالو فشار دی، هم د همسایګانو فشار دی او هم د سیاسی و اقتصادی فشار دی. و در بود حقوق بین الملل و حقوق بشری این کشورهای همسایه افغانستان چه تعهداتی نسبت به حقوق بین الملل و حقوق بشری دارند و چقدر اقدامشان که اخراج مهاجرین به افغانستان است چقدر مخالف این تعهدات بوده؟ سلطان صاحب محترم، دوی ټول د ملل متحد د فرمونو تابع دي. که چېرته خبره د اسلام وي، د دین وي، د مقدساتو وي یا د همسایتوب وي، د همسایګري وي، خو هغه زه هېڅ څه پکې نه وینم چې زه وایم چې ما سره ایران کاشکې اسلامي روند خپل کړی وی یا ما سره پاکستان کاشکې اسلامي رفتار کړی وی. خو دا ما سره ټول تر سوال لاندې، ځکه چې اسلام کې همسایه سره، اسلام کې یو بل سره، بالخصوص هغه اشخاص افراد چې مظلوم وي هغوی سره داسې رفتار و کردار د مسلمان په شان کې نه ده چې حتی کفارو سره یې وکړي، حتی مشرکینو سره یې وکړي. بیا یو مسلمان خو بل مسلمان سره هیڅ اجازه اسلام نه ورکوي، هیڅ اجازه دین نه ورکوي. بیا زمونږ او ستاسې دوی سره ایران سره مو هم ځینې کلتورونه، فرهنګونه، ژبې مشترکې دي، حتی پاکستان سره هم. بیا خو زمونږ کلتور و فرهنګ او عنعنات هم د دې اجازه نه راکوي. بیا دا ټول ثابت ګڼو دوی د ملل متحد تابع هم دي. ملل متحد هم هغه کوم فورم چې د کوم منشور چې د هم ایران امضا کړی دی، هم پاکستان امضا کړی دی، دغه منشور تابع دي دواړه. دغه منشور کې راغلی دی چې مهاجرین په بل مملکت کې د یو اندازه حق حقوقو خاوندان دي، چې اول سر کې هم دا دی چې هیڅ مهاجر سره د اسنادو نه نیول کیږي، چې هغه سره پاسپورټ وي، ویزه وي، قانوني ستا مملکت ته راغلی وي، ته دغه وهلو، ډبولو، شړلو میبینیم که عملا هم کشور ایران هم پاکستان طبعا مونږ ولیدل چې زمونږ ویزې لرونکي، پاسپورټ لرونکي، حتی هغه کارت لرونکي پاکستان کې وو، ونیول شول، ووهل شول، وډبول شول او مملکت څخه وشړل شول. دویم د مهاجرینو ستر حقوق دا ده چې هغوی هلته حق لري چې ژوند وکړي. که چېرته په داسې شرایطو کې چې دوی ته په خپل مملکت کې خطر وي او بیرته خپل مملکت ته د ګرځېدلو دغه نه لري، اراده نه لري، ته په زور هغه نشي شړلی چې نه ووځه. دا ثابته پرېږده خبره چې امنیت خراب دی، امنیت جوړ دی، ته مرګ ژوبله شته که نشته، خو څوک نه غواړي افغانستان ته راشي. د ملل متحد د منشور مطابق بیا ته حق نه لري چې هغه په زوره، په جبر باندې خپل مملکت ته ستون کړي په وهلو باندې. دریم هر افغان حق لري، هر مهاجر حق لري چې بل مملکت کې زده کړې وکړي، تحصیل وکړي، خوراک واخلي، پوشاک واخلي، څښاک واخلي او ګشت وکړي. تاسې وګورئ په ایران کې داسې ریپورټونه، داسې عکسونه، داسې تصویرونه نشر شول چې حتی دوی ته به په نانوایانو کې ډوډۍ نه ورکول کېدله، په سوپر سټورونو کې به اموال و اجناس ورباندې خرڅېدل، دوی به حتی موټرو کې نه سپارېدل. څلورم هیڅ مهاجر اذیت کول، وهل، ډبول، د هغوی محکمه کول، د هغوی بندي کول بغیر د دې نه چې هغوی مملکت په جران کې واچول شي، بل کوربه مملکت دا حق نه لري دا بل هیواد په جران کې سره اچوي. مګر تاسو دم ګډه ګورئ، زما ګڼ شمېر ځوانان په کراچۍ کې بندي دي، زما ګڼ شمېر افغان مهاجرین په ایران کې بندي دي، حتی ځینې اعدام هم شول، ته اعدام ته ورسېدل. مګر د افغانستان حکومت سره دمګړی یو دوسیه هم نه ده شریکه شوې چې احمد په دې باندې بندي ده، محمود په دې باندې بندي ده. ځینې راپورونه وایي د ایران چې گویا افغانان موساد سره لاس لرلو، موساد ته جاسوسي کوله یا موساد سره هماهنګي درلودل، استخباراتي معلومات ورسره شریکول. خو زما دا د منطق څخه لرې ده، بلکې زما د منطق نه بلکې هر سالم منطق دا نه ماني. زما افغانان د مجبوریت، زما افغانان د بدې ورځې څخه افغانستان څخه تللي وو، هم که په ایران کې دي، هم که په پاکستان کې دي. زما افغانانو اکثریت هلته روزمزدوران دي، هلته په دغسې کار باندې کار کوي چې تر شپې پورې یو ټوک روزي ځان ته پیدا کړي هم دوی ته کافي او شافي دی. استخباراتي بڼه، استخباراتي معلومات ډېر په جګه سطح باندې باید وظیفه ولري، تعلیم ولري، پوهه ولري، استدلال ولري، تحلیل ولري، هغې نه وروسته هغوی سره دا شریک کړي چې دا زموږ افغانانو کې زه نه دا کیفیت ګورم، زه دا نوعیت ګورم، دا د ایران ټول ادعاګانې غلطې دي. ځکه چې زما افغان هلته تا سره په فکټرۍ کې مزدور و، کاریګر و، اشپز و، چوکیدار و، موټروان و، صفاکار و.
هغه شخص او هغه افراد موساد ته څه رقم جوسي کولی شي چې هغه په خپله د ژوند د سرپناه لپاره تا درغلی ده در تښتېدلی و هغه څه رقم یو مملکت د بربادي فکر سوچ کولی شي چې هغه داسې یو مملکت څخه تښتېدلی چې خپله ټوټې ټوټې و یعنې د دوی هغه افکار هغه خیالات هغه ادعاګانې هغه بهانې او پلمش د افغانانو د نیولو د شړلو د وهلو د بندي کولو د معتاد کولو او د مولوله کولو تر شا دي هغه پوچې بې بنیاده دي یعنې دوی نه موږ سره د ملل متحد په فورم باندې روان دي نه د مذهب او کلتور په فورم باندې روان دي نه هغه مشترکاتو پر فورم باندې روان دي د دې نه وروسته هم دا توقع ترې لرو چې اسلامي امارت پالیسي ده سلطان صاحب محترم چې باوجود د دې ټولو هم همسایګانو سره ښه ارتباطات غواړي باوجود د دې 40-50 کلونو تاریخ او تاریخچې بیا هم خپل همسایګانو سره ښه ارتباطات غواړي که اقتصادي دي که سیاسي دي که کلتوري دي که فرهنګي دي پر همدې بنسټ باندې اوس هم ناوخته نه د سلطان صاحب محترم افغانستان حکومت د کولس ده دا دردېدلی ده دا کړېدلی ده دا ځورېدلی ده دوی کونډې لیدلي دي بورې لیدلي دي او دوی یتیمان لیدلي دي دوی په هیڅ عنوان لاندې هیڅ مضمون لاندې دوی بیا جنګ نه غواړي اختلاف نه غواړي تقابل نه غواړي دې نه وروسته هم ایران څخه هم غوښتنه کوي پاکستان څخه هم غوښتنه کوي چې په افغانستان کې له شرارتونو له بدامنیو له تقابلو له اختلاف لاس واخلي او هغه ماجرین چې دمګړي دوی سره پراته دي هغوی سره په نیک رفتار په حسن نیت باندې د همسایتوب د اسلام د دین د مذهب دغه که دا نه مني د ملل متحد کوم منشور د هغه په منلو سره افغانانو سره رفتار ښه کړي و بحث دیگه جناب آقای زازایی است که اخراج مهاجرین افغان به افغانستان توسط کشورهای همسایه چه پیامد اقتصادی برای افغانستان داره به نظر شما؟ ملل متحد زه پر ملل متحد باندې دومره ملا نه تړم هغه په دې زه په ملل متحد باندې ملا نه تړم چې هغه یو سیاسي سازمان دی ګرڅه سیاسي سازمان په ورق کې نه ده خو اوس له دوی رفتار او گفتار څخه دا معلومیږي سیاسي سازمان ده ځکه چې دوی تقریبا په افغانستان کې په دغه 4 کلونو کې له 2 میلیونه ورهاخوا افغانان رامهاجر شول تر دمګړۍ پورې پر هغه کچه باندې دلته کومک مرسته ونه شوله بشري مرستې ونه شوله چې باید شوی د سرپناه په برخه کې ونه شوله د خوراک سازمان مللی داره که روزانه کمک میکنه برای مهاجرین په هغه لیول باندې نه سلطان صاحب محترم چې زما خوراک زما پوشاک زما څښاک زما رفتار زما گفتار زما ترانسپورت زما د ژوندانه هغه اولینی اسباب وسایل باندې پوره شي هغه کومک مرسته کیږي چې تقریبا یو میاشت نه بل میاشت هم سره نه رسیږي یعنی څه رقم چې وشي باید پر هغه لیول باندې وي دغه ملل متحد د زما د بندیانو زما د معتادینو زما د معلولینو زما د زخمیانو زما د کونډو زما د بورو هغه پوښتنه وکړي چې دوی سره په دې سرحدونو کې رفتار کیږي زما دغه ځوانان پوښتنه دی وکړي چې همدغه ماجرینو تر عنوان لاندې بندیان دي ولې بندیان دي ولې اعدام شول و موضوع دیگر می است که جامعه جهانی چه واکنشی در این قبال میتونست داشته که نداشته از نظر شما نه لري حقوق بشر تر عنوان لاندې سلطان صاحب محترم دنیا کې هیڅ هم نشته دا د درېیمې نړۍ هیوادونو د تصرف د هیوادونو اشغال د هیوادونو وهلو ډبولو دغه مملکتونو رهبرانو پرځول دا یو بهانه ده یو پلمه ده لکه د خان په کور کې چې سپی ولاړ وي د غریبان پیداړي همداسې دا د اول نړۍ دروازه کې ولاړ سپي نوم بشري حقوق دي ملل متحد د یا دا نور دي هغوی پر دغه باندې د درېیمې نړۍ هیوادونو نظامونه پرځوي د درېیمې نړۍ حکومتونه پرځوي د درېیمې نړۍ اشغال ته لارې هواروي اشغال خو تاسو وګورئ دغه بشري ناورین خو فلسطین کې روان دی اوسه پورې ملل متحد غږ ورباندې پوچت کړلو دغه ناورین خو عراق کې روان اوسه پورې ملل متحد رپورټ پې جوړ کړلو دغه ناورین خو په سوریه کې روان اوسه پورې ملل متحد رپورټ پې جوړ کړلو دا خو یمن کې روان و دا خو په افغانستان کې په 10 کلونو کې روان و ملل متحد یو رپورټ پې جوړ کړو چې دلته ناورین دی دلته وهل دي دلته ډبول دي دلته بې معنا بندي کول دي دلته یو کور سره لس کورونه نور بمبارول دي دلته د ځوانانو له منځه وړل دي دلته په لوی لاس باندې د افغانانو ترمنځ بې اتفاقي ته لاس وهنه د افغانستان تقسیمول دي د افغانستان ویشول دي د افغانستان بربادول دي د ذهنیتونو فرارول دي د جمهوریت سقوطول دي یعنی ملل متحد او ورپسې راشه بشري او
حقوق او ورپسې راشه دا دی خوا نړیواله محکمه ده. دا ټول هغه څه دي چې د دریمې نړۍ د هیوادونو د پرځولو لپاره طرحې دي، پلانونه دي، پروګرامونه دي. د دغه عنوانونو تر لاندې نور هیڅ هم نشته. که چېرته وي خو را د شي زما د افغانانو پوښتنه د ایران څخه وکړي چې زما افغانان دوی ولې بندي کړي دي. آیا د ملل متحد د منشور مطابق کوم هیواد حق لري چې مهاجر بندي کړي؟ سره دی چې اسنادونه هم لري، سره دی چې پاسپورټ هم لري، سره دی چې هغه مملکت ویزه هم اخیستی دی. بیا دغه بندیانو ترڅنګ اعدامولو پوښتنه دې وکړي، را د پاکستان دې پوښتنه وکړي چې په کوم حقوق باندې ته زما ځوانان نیسي، وهي، ډبوي، بندي کوي. بیا دغه څخه پوښتنه وکړي حکومت افغانستان در این مقابل چی قدم میتونه؟ د افغانستان اسلامي امارت که مخکې هم چا دونه وکړله، خپله پالیسي لري، خپله همسایګانو سره خپله استراتیژي لري. د افغانستان د اسلامي امارت د خپلو هغه سیاست ته په کتو ټولې غوښتې دي چې د همسایګانو په شمول ټول نړۍ سره داسې ارتباطات ولري چې هغه تحمل ته لاره واله کړي، داسې ارتباطات ولري چې هغه رسمیت پېژندنې ته لاره واله کړي، داسې ارتباطات ولري چې هغه راتلونکي لپاره د افغانستان د عام ولس لپاره، د حکومت لپاره خیر ښېګڼې پر معیار باندې ولاړ وي. تل یې د دوی سفیر څخه پوښتنه کړې ده، یعنې خپل وس مطابق دومره وس راځي دې باندې حقیقت ووایي، دومره وس افغانستان نه لري، دومره توان افغانستان نه لري چې د اسرائیلو په شان که زه ویم چې افغانستان اسلامي امارت د بمبار ورباندې وکړي، یا د تحریمونه ورباندې وضع کړي، یا د بندیزونه ورباندې وضع کړي، یا د بین المللي هغه ته عریضه وکړي، یا د نړیوال محکمې ته عریضه وکړي. هغه څوک چې ملل متحد کې د افغانانو په نمایندګۍ باندې ناست دی، هغه شخص تقریبا د 4 کلونو خو پرېږده هغې نه مخکې افغانستان ته نه و راغلی. د افغانستان د درد، د افغانستان د فریاد، د افغانستان د زخمونو، د افغانستان د کونډو، د افغانستان د بورو، افغانستان د یتیمانو څخه باخبره نه ده. افغانستان د مهاجرینو خو بیخي سر ته کېږده چې نه په دې 4 کلونو کې یادونه شوې ده، نه سپارښتنه شوې ده، نه ملل متحد ته دغه اخطار ورکړل شوی. دغه زموږ افغانانو سره بدرفتاري کېږي، بدګفتاري کېږي، هغه بندي کېږي، هغه وهل کېږي، هغه وژل کېږي. په دغه ترڅ کې د ملل متحد نه هم دغه ګیله زموږ نشته، ځکه چې زموږ رسمي نماینده هلته نشته. د څوک چې ناست دغه زموږ نماینده نه ده، هغه خپله تنخواه اخلي، هغه د څو اشخاصو افرادو جیبونو لپاره کار کوي. دویم نړیواله محکمه زما اوس دا خبره نه سره اوري، ځکه چې ما ورته مشروط په نړیواله سطحه باندې نه لرو، د مهاجرینو غږ مالته نه اورېدل کېږي. درېیمه، زه دومره قدرت طاقت نه لرم چې زه ایران سره په نظامي جګړې کې دننه شم او ایران سره نظامي جګړې ته لمن وهم یا اقدام وکړم یا هغه سره پرمختګ وکړم، ځکه زه پر هغه لیول باندې نه یم، زه په هغه سطحه باندې نه یم، نه نظامي، نه اقتصادي، نه سیاسي. خو بهتره دا ده چې زه خپله لمنه راټوله کړم، زه خپل مهاجرین راوبولم، زه خپل مهاجرینو ته ښه راغلاست ویم، زه خپل مهاجرین مدیریت کړم. دویم حاضر قیاس پاکستان سره. آیا افغانستان موفق بوده در این مدیریت مهاجرین؟ طبعا لکه مخکې مې یادونه وکړه، سلطان صاحب محترم په دې 4 کلونو کې چې افغانستان اسلامي امارت چې کوم مدیریت کړی ده، کوم ترتیب کړی ده، کوم هغه مهاجرین چې په عام ولس کې مدغم کړي دي، دوی ته ارتباطاتو یا د سیستم پر مخ بوتل شوی ده د عام ولس سره، زه فکر کوم چې دا په دې 4 لسیزو اواخرو کې بې مثاله و. دومره کړنې فکر کوم چې د یو حکومت چې هر څومره امکانات وي پر لاره باندې اچولي وو، هم که بودیجه وه، هم که سرمایه وه، هم که د تجارانو باندې غږ کولو، هم که د خپلو هغه شته امکاناتو څخه کار اخیستلو وو. زه فکر کوم چې اعظمي حد به همدا وي، ځکه چې دا مونږ ولیدل، مونږ وکتل، ناسته مو سره وکړله. حتی یقین وکړئ چې هغه خپل ریاست کې هم پیسې ورته ټولې کړي ورلېږلې وې، د هرات ته اسلام قلعه ته یې ورلېږلې وې، همدا د مولوي صاحب عبدالکبیر دفتر درته ښیم، دوی ورلېږلې وې، خپل تنخواګانونه ورته دغه کړې وې، عوض کړې وې، دا د عشای باتې پیسې ورلېږلې، اسلام قلعه ته یې ورلېږلې وې. نو حد و حدود هم دومره وي، که دې نه مخکې نه وي، خو دا په دې معنا چې امکانات به نه وي، هغه شته فرصتونه به دومره نه وي، که وي خو دومره دي. د اسلامي امارت وس هم دومره وه. زه فکر کوم چې بهترین مدیریت تر دمګړې پورې. بله، ما نمونه هایش دیدیم، خصوصا خیزش های مردمی که در این قبال در بخش رسانیدن کمک ها به ولایت هرات رفتن و جا داره که از طریق این برنامه تشکر کنیم از تمام هموطنان عزیزی که در این بخش سهم گرفتن و کمکی کردن. در این قسمت آیا از نظر شما چه پیامدهای اقتصادی داره برگشت مهاجرین برای اقتصاد افغانستان، به دلیل از اینکه یک مقیاس کلانی از مهاجرین از کشورهای همسایه ما اخراج شدن و به افغانستان آمدن و این چقدر میتونه برای چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برای اقتصاد افغانستان؟ ما نکم سلطان صاحب محترم، زمونږ افغانان چې هلته وو هغه هنرمند وو، یعنی هنر ځان سره درلودلو. په یو برخه نه یو برخه کې دوی
هنر درلودلو، چا د خطاطي هنر درلودلو، چا د گفتار هنر درلودلو، چا د موټر جوړولو هنر درلودلو، چا د خټګري یا د بزګري هنر درلودلو، چا صنعت کې هنر درلودلو. یعنی زما افغانان چې هلته تللي وو یا راګرځېدلي دي یا هلته شته دي، ټول کسبګر دي، ټول یو هنر ځان سره لري. که چېرته په منظم ډول باندې د دوی ترتیب وشي، دوی نور هم مدیریت کړل شي، هر چاته پر خپل مسلک مطابق وظیفې ور وسپارل شي او خپل ځایونو کې مدغم شي دغه افغانستان عام ولس سره، زه فکر کوم چې دا به د افغانستان اقتصاد بالخصوص صنعت او زراعت پر خپو باندې ودروي، چې دا به افغانستان لپاره رغنده رول ولوبوي. ځکه چې زموږ افغانان وو چې پاکستان جوړ کړلو، زموږ افغانانو چې ایران جوړ کړلو. تاسو وګورئ دغه بلډینګونه، دغه کورونه، دا ساختمانونه، دا شرکتونه، دغه فرست لین په اپریشن چې ورته وي دغه کاریګر پر دغه باندې آباد وي، دا ټول زموږ افغانانو پکې. دوی هلته هم کسبګر وو، هم هلته زده کړې کړي دي، هم دغه ځینې تللي وو. هغه چې بیرته هغه ځنه راستنېږي باید د اسلامي امارت یو سروې ترسره کړي چې څوک په کومه رشته کې تخصص لري، څوک په کومه رشته کې خدمت کولی شي، څوک په کومه رشته کې افغانستان په پښو درولی شي. هماغه امکانات په لار ورته وشي. لکه ستر مثال دا ده چې سمیع الله زموږ د افغانستان ویاړ ماشوم دی، ماشین صاحب نوم پیښی دی. یعنی هغه ګوره مهاجر و پاکستان کې، هغه اوس افغانستان ته راستون شولو. یعنی داسې نور ځوانان هم لرو چې تر اوسه پورې اشکار شوي نه دي، د دوی استعدادونو ته لاسرسی نه ده شوی. څوک به په یو برخه کې، څوک په بله برخه کې، څوک بله برخه کې. یعنی زموږ افغانان که په هر برخه کې وو، که په هر خاوره کې وو، که په هر براعظم کې وو، د استعدادونو خاوندان دي. صرف د دوی شناسایی پکار ده چې تر څو شناسایی شي او مشخص کار ته ورسپارل شي. زه فکر کوم چې هغوی ابتکارات به د افغانستان اقتصاد پر پښو ودروي. بسیار زیاد تشکر. در آخر ما فکر میکنم که فرصت برنامه ما کم است. اگر دو پیام داشته باشیم، یک پیام برای حکومت افغانستان که چه کارهایی که نکرده را باید بکنه در قبال مهاجرین، و یک پیام هم برای مهاجرینی که برگشتن از جناب شما می داشته باشیم. هرچند بحث در این حوزه خیلی گسترده و کلان هست و نیاز به چندین قسمت ها داره، ولی اکتفا میکنیم برای ډېر مننه کوم سلطان صاحب محترم. اول خدا ده چې زموږ افغانان چې په ایران کې دي یا پاکستان کې دي، دا باید ومني سره چې پردی کور نه خپلېږي، پردی کټ تور نیمو شپو وي. دغه کوم افغانان چې راوشړل شول په بېعزتۍ باندې، په بدګفتارۍ باندې، په بدکردارۍ باندې راوشړل شول، معلولین شول، معیوبین شول، ووهل شول، وډبول شول، د یو نوع هغه بېعزتۍ سرفور باندې ونه شوله. هغه افغانان چې په پاکستان کې دي، هغه افغانان چې په ایران کې دي، مخکې له دې نه چې ستاسو تر کور دروازې ورسېږي او ټک ټک درته ووهي او له لاسه مو ونیسي او له سرحده مو راتېر کړي، راځئ زموږ افغانانو خپل وطن ته راشئ. وږه به وي منمه، تنده به وي منمه، بیکاري به وي منمه، خو افغانستان کې عزت دی، افغانستان کې سکون دی، افغانستان کې راحت دی. نه په ایران کې زموږ بلډینګونه وو، نه په پاکستان کې زموږ بلډینګونه وو، نه په ایران کې د منصب خاوندان وو، نه په پاکستان کې د منصب خاوندان وو. او په افغانستان ته چې راځو هم دلته به هم له صفره شروع کوو، خو څوک زراعت کې شروع کوي، څوک صنعت کې شروع کوي. افغانان د بیرته دې نه مخکې چې په بېعزتۍ باندې راشل کېږي، راځي په عزت او آبرو باندې بیرته افغانستان ته راستانه شي. دویم دا چې اسلامي امارت چې لکه څنګه دغه پروسه کامیابه کړه، دا پروسه مدیریت کړه، دا پروسه موفقه کړله، هیڅ طرف ته هم بېانصافي ونه شوله، ناعدالتي رامنځته نه شوله، او دې ترمنځ اتفاق و اتحاد د افغانانو نورو هم قوي و منظم و منسجم شولو. لکه قندهار ته چې سپین بولدک ته خلک راغلل، ماجونه وشړل شول، ننګرهار تورخم ته راوشړل شول، هرات اسلام قلعه ته راوشړل شول. تاسو وګورئ د افغانستان هر ولایت څخه، هر ولسوالۍ، هر کلي څخه یو ځوان پیدا شو چې هلته ورغلل، چا ډوډۍ وړله، چا اوبه وړله، چا یو شی، چا بل شی وړل. یعنې ټول افغانانو خپل د وسې مطابق کومکونه وړل. د افغانانو ترمنځ د اتفاق د اتحاد سمبول و. همداسې اسلامي امارت چې یو سروې بله وکړه چې په دې راستانه شوو مهاجرینو کې څوک کوم هنر لري، کوم کسب لري او کومه برخه کې خدمت کولی شي عام ولس ته، هماغه برخې ورته مشخصې کړي او له راستانه شوو مهاجرینو څخه اعظمي ګټه واخلي. پرې نه ږدي چې دا استعدادونه خدای نخواسته ادر لاړ شي، دغه استعدادونه بیا فرار وکړي او دغه استعدادونه بې ځایه مصرف شي. واخلې زراعت کې مصروف کړي، په صنعت کې مصروف کړي، باسازي کې مصروف کړي، نظام کې مصروف کړي، ټکنالوژي کې مصروف کړي. هر برخه کې چې دوی استعداد لري، وړتیا لري او کولی شي دغه کې ابتکارات راوړي، او هغه مهاجرین باید وپېژندل شي، هغه مهاجرینو ته باید کاري فرصتونه برابر شي.
و تشکر از شما جناب آقای زازی. همچنان تشکر از شما بینندگان عزیز که تا این دم همراه ما بودین. برای انتقادات، نظریات و پیشنهادات شما میتونید به بخش کامنت ما سر زده و پیشنهادات و نظریات و انتقادات خودتان را با ما شریک بسازیم. این بود برنامه این هفته ما که تقدیم شما باشه. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.